ته به یې له موږ سره ذو مکانت یعنې موږ سره به د یو لوړې مرتبې چښتنې په بادشاهي کې او امین به مې ولې طالبانو یو غلام د کنعان نه مصر ته راغلی او هغه اوس ذو مکین و امین وګرځېده د بادشاه د مصر سره هغه لوی علمي امپراتورۍ کې ولې داسې وګرځېد علت شی طالبانو جواب یې راکړئ علم چا له زندان نه راوویست علم راځئ طالبانو د علم په وجه نن موږ په زندان کې یو دا ومنئ طالبانو نن موږ په زندان کې یو اسلامي امت له هر لحاظه موږ شاته پاتې یو ټوکه نه ده طالبانو که خفه کیږئ که نور خوشحالیږئ بس د طالبانو په افغانستان کې هغه علما چې موږ ځانونه د دغه علم راوي هغه بلو چې دا د موږ تاسې شرعي علم ده موږ په همدغه شرعي علم کې طالبانو نن مهارت لرو خیر د طالبانو مه وایئ چې و په رب العالمین قسم طالبانو چې کوم چاته شیخ الحدیث ویل کیږي نن طالبانو د حدیث انواع نه پیژنو ډېر کم داسې خلک به یې الله ماشاءالله په د خپلو علوم بس ښه ملا طالبان افغانستان کې دا ده چې نحو زده ښه ملا دا ده چې څوک زده د حدیث او متخصص فی الفقه متخصص فی الحدیث متخصص فی العقاید متخصص فی تفسیر دا موږ نه لرو طالبانو قسم په الله یې نه لرو نحوه کې منم چې طالبانو خدای 1 میلیون لرو که 2 میلیونه لرو لکه ډېر لرو خو په تفسیر کې متخصص نه لرو په نحوه کې په حدیثو کې نه لرو په فقه کې نه لرو نو خو وایي طالبانو مونږ بندیان یو که نه یو بندیان یو طالبانو دا یو بیا خو نو په علوم عصریو کې خو بیخي دومره شاته پاتې یو ځکه خو مباح دي بیخي دا خو لا پارس دي دومره ګړندی مزل مو پکې کړی راځئ طالبانو چې له زندان د جهالت نه په علم ځان راوباسو موږ د دې نه بعد تاسې به طالبانو ما سره عهد کوئ ما سره چې تیر کال چا لویه دوره وړه دوره کړې الحمدلله اکثر هغه طالبان تخصص ته ارادې لري خاص په یو موضوع باندې خیر دا ما یو موضوع دي تاسو دی څه پروا کوي ته د متخصص په افغانستان کې څوک یې فی تفسیري بس دې همدا کنه چې کله په یو بخش کې سړی انتها ته ورسېږي بیا تا ته د قرآن قدر معلومیږي په یو بخش کې طالبانو خیر د نحوه کې وکوئ خو دا ټول مه نحوې ته ځئ 15 په فقه کې وکوئ 15 په حدیثو کې وکوئ 15 په عقایدو کې کوئ جامعه خپله په پښو درېږي که نه درېږي نو انسان چې له جهالت د جهالت د زندان نه راوځي څوک یې راباسي علم اما له رښتیا زندان نه یم څوک راباسي علم راویسته که نه اوس د مرتبې والا چښتن سو طالبانو بیا یوه خبر کې ویل چې بندیخانې نه راوته د بندیخانې کالي یې واچول بندیانو سره ډېر ښه هغه وکړ او ډېرې خبرې ورته وکړل نصیحتونه یې ورته وکړل یوه خبر دا ده یوسف علیه السلام بیا له زلیخا سره واده مو کړو روح الماني وایي دا خبره چندان ثابته نه ده طالبانو د واده د خبرې